خبر شوم چې ستا ورور تعلیم معلوم کړی دی هر څه ستا پلار هغه پسې جیدات لیکلی عمر پسې تا ته چا وویل؟ بس ما تا ته خبر وکړه خبر شوی یم ګوره په تمیز خبرې کوه هغه زما ورور دی او زما پلار دی ای به ولې ما سره داسې کار کوي بس زه خبر شوم ما تا ته خبر وکړه نو خو پکې زما څه کار نشته ما زه خپل کار کوه سړیه زما په کور دی ده پوښه زما وروڼه زما پلار پوښه خپل کار سره کار ساته مړه ته دا نه لګیا یې دغه خبره ما راته وکړه نو ستاسو خپله خوښه زه سړیه مړه کېږي به سړي څه السلام علیکم کرم وعلیکم سلام څنګه یې خیر درباره زه بیا راغلی یم ته زما په خبره څه غور وکړو که نه درباره تا ته ما مخکې ویلي چې دې خبره کې بیا مه راځه ستا نه مخکې ستا پلار چې کوم دی هغه ستا ټوله برخه خرڅه کړې ده او دا لږه ډېره چې پاتې دا زما د بچو ده دې کې ستا څه نشته نو ته مهرباني وکړه په دې خبرو کې بیا مه راځه زما نه دا بچو خوشحاله ووینې ځه السلام علیکم داجی السلام علیکم داجی وعلیکم سلام بچو په خیر راغلی الله دې وبخښه داجی څنګه چل دی دا ترس وې دومره غوسه کې لړ خیر خو بس دا پرېږدی د پخوانۍ خبرې شروع کړي دي او دا د مشرانو خبرې دي خو دا راته ووایي خبر شیم چې ته څه تماچه مماچه ګرځې او ډېرو غلطو خلکو سره کینې پاسې دې ورور ته دې وګوره ده نه څه زده کړه ګوره دې خپل تعلیم کوي او تا چې په نیمه کې پرېښې دام شروع کړه مړه داجی دا خبرې پرېږده وګوره دا لږ چې راغې دا تا سره بدماشي به هم داسې وکړه ګوره دا شیزونه نه برداشت کوم پوه شوې بل ورځ که دې راغې نو ښه به نه یې ګورې تاسو کشران یې او دا د مشرانو خبرې دي دا به مونږ برابرو داجی بس دی اوس هم وړو کې نه یم دا خبرې مبرې زه ګوره نه برداشت کوم بل ورځ که تا سره چا داسې بدتمیزي وکړه نو زه به ګورې چپ نه پاتې کېږم په خبره پوه شي داجي او که نه خلک به دې پوه کړي دا خپلوان ملوان دا چیز والا کرورې لکه تره زویه څنګه یې ښه یې خیر دی ته څنګه زه خبر شوم چې ستا ورور تعلیم معلوم کړی دی هر څه ستا پلار هغه پسې جیدات لیکلی عمر پسې تا ته چا وویل؟ بس ما تا ته خبر وکړه خبر شوی یم ګوره په تمیز خبرې کوه هغه زما ورور دی او زما پلار دی ای به ولې ما سره داسې کار کوي بس زه خبر شوم ما تا ته خبر وکړه نو خو پکې زما څه کار نشته ما زه خپل کار کوه سړیه زما په کور دی ده پوښه زما وروڼه زما پلار پوښه خپل کار سره کار ساته مړه ته دا نه لګیا یې دغه خبره ما راته وکړه نو ستاسو خپله خوښه زه سړیه مړه کېږي به سړي څه کوي یاره کېدای شي چې دا خبره ریښه مي برې که څه تحقیق کومه که نه دې خبرې پته لګومه که عمره یاره ستا خارش وخورې تمانچه ګرځي را ګرځي هسې نو تا ګوره جیدات دپاره خودې خودي ته څه ګډې وډې یې مړه خو زما ورور یې زما دپاره ځان قرباني ځمکه خو لا ډېره وړه خبره ده وروره بس زما دغه وینا ما تا ته وکړه نو ستاسو خپله خوښه ده یا الله ډېره ښکلې سیندري ده خدای پاکه ته ما لوی افسر کې چې دې کلي کې زه یو هسپتال جوړ کړم د خلکو د سهولت دپاره تره زویه د تمانچه ځان سره که که نه زما دې لږ کار دی زه راځم ښه صحیح تربور دا خبره په تاسو وسې بدلېږي ورشه ورور دې په پټي کې کچ مچ کوي او تمانچه راوړې ده زما د ورور دا جرأت و چې د ما پسې تماچه راوړې ده او پټي کې کچ میچ کوي دې ما ته دې پلار ډېر مست کړی دی ورېږه زه ځم د سره د لوټ حساب کتاب کوم ولې یار ته دومره لوی سړی شو چې تا اوس ما پسې تماچه راوړې ده او دلته پټي کې کچ میچ کوې ولې دې کې زما حصه نشته او تا تماچه راوړې ده تا ته زه اوس هم چې تماچه خلک کړو نو دې سره خلک څه لالا تا ته دونه په معمولي خبرو وویشتم حاجي ته ویلي وو چې زما هغې سم لالا ته ورکړه دا زما نه څه غلطي وشوه یار تا خو زما یو ګیم و چې تاسو به زه څنګه ختمو تره اوس دې جیدادونه سره زیات دی زامنو خو د یو بل ویشتو دواړه زما بچي او یو بل ویشتلو زما خو نه زړه دنیا روانه شوه
زموږ د مشرانو غلطي یا چې موږ په وخت باندې خپل حساب کتاب پاک نه کړو خپلو بچو له جاخې پرېږدو دا په ځمکو باندې تاریخونه دا په ځمکو باندې غټې غټې مسلې چې د هغې د وجې زما خپل دوه بچي مړه شو که ما د خپل واره لږه غونته حصه ورکړې وه ولې به زما بچي مړه کېدله د خدای خاطر وکړې په دې ځمکو مکو باندې جګړې مه کوئ د دې زندګۍ نه خواږه څه نشته هغه جان ته چا ځان سره څه وړي دي چې موږ دلته په ځمکو باندې جګړې کوو او ځان سره خو څه هم نشو وړی د خدای خاطر وکړئ په دې ځمکو جاخې ماخې مه کوئ په دې ځمکو جاخې ماخې مه کوئ